عربو خو موږ وشرمولو، اسلام یې هم وشرموئ، د اسلام نوم یې ور تباه او برباد کوي. امارات والا څوک دوبۍ والا هغه راولاړ څو خپلې لوڼې راوایستلې، سرونه یې ورلچ کړلو، بس خالي یې سرونه غورځول راغورځول. دا لوی بیا د دې ډېره معافي زموږ خویندې زموږ لوڼې دي، دا ویښتان یې ورته غورځول. ټرمپ پر د مابینځ کې را روانو او عجبه دا د ټرمپ ظالم ورته کتلي هم نه دي. دا هغه عرب چې محمد رسول الله عربي ولو، دا هغه عرب چې ابوبکر صدیق عربي ولو، دا هغه عرب چې حضرت عمر فاروق او حضرت عثمان عربي وو، دا هغه عرب چې حضرت علي کرم الله وجهه عربي وو، دا هغه عرب چې امام حسن او حسین او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دا عربي وو. نن عرب دي چې تر ورسېدل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي الله پاک لدرو خبرو موږ راګرځولي یو. د الله پاک درې خبرې ناپسند دي، الله ته محبوب نه دي، د الله نفرت جنې کېږي. د الله رب العزت پر هغه درو خبرو لا انسان ناراضه کېږي که چا په ځان کې دا درې خبرې راوستلې. په هغو کې یوه خبره به زه ستاسو مخ ته کښېږدم. هغه خبره دا ده، د الله رسول فرمایي و اضاعة المال، مال ضایع کول، مال بې ځایه خرڅول، دا د الله رب العزت ناپسند ده، د الله رب العزت هغه ناخوښه خبره ده. اوس مال ضایع کېدل څه معنا عزیزانو؟ مال ضایع کېده خو تر ډېره حد زما او ستا سر باندې خلاص دی، خو چې زه به تاسو ته نور سر در خلاص کما. نور سر څه معنا؟ نور سر به داسې سر در خلاص کما چې دغه ټرمپ چې د امریکې صدر دی، دومره لوی وطن، دومره زورور وطن او دومره پر لوړه پیمانه د دنیا پر سطح د ترقی و انتها ته رسېدلی دی، خو لیکن صدر یې داسې بې وقوفه دی او داسې د بیزوګیانو د نسل ښکاره کېږي چې انسان یې تصور نشي کولی. د ده چې نورې ویډیو ته یې وګورئ، دی د خپلې لور په باره کې څه وایي. دی وایي که دغه زما لور نه وای ما به څه او څه چې دی هغه کړی وای. تاسو اندازه ولګوئ دا سړی نن د ټولې دنیا بادشاهي چې د هغه په مخه راخستې ده، که څه هم دی د امریکې باچا دی، خو لیکن په اصل کې د تمام مسلمانانو هغه که عرب دی که عجم دی د هغو پلار دی. د عربو د عجمو پلار څوک دی؟ هغه خالص ټرمپ دی. د دوو ملکو جنگ په یوه ټلیفون بندولی سي او د دوو ملکو جنگ پر یوه ټلیفون خلاصولی سي. بیا یو ملک ظالم را ولاړېږي، یو مظلوم وطن چې هغه د ابراهیم علیه السلام وسلام شار دی، پر یوه ټلیفون ورته وایي زه دې ملګری یم ونسه دې ښار ته، ونسه بمبار و ګولۍ و ټینکونه ورته ونسه. دا پر یوه ټلیفون باندې خو معلومه شوله د تمامو عربو که مسلمانان دي که کافران دي، د تمامو عجمو که مسلمانان دي که کافران دي، پلار یې څوک دی؟ هغه دغه ټرمپ دی. اوس دغه بېځایه مال خرڅول زه به اسانه مثال درکړم. اسانه مثال دا دی چې دغه ټرمپ چې دی هغه رالی قطر ته. قطر خو د مسلمانانو وطن دی، د عربو ډېر پر مخ وطن دی. دغه د قطر چې کوم وزیر اعظم یې بولي یا شیخ بولي، هغه را ولاړ شولو و ټرمپ ته یوه تیاره په ګفټ کې ورکړله. ګفټ څه معنا؟ په تحفه کې ورکړله. 40 کروڑه ډالره د هغه قیمت دی. دا تیاره یې په ګفټ کې ورکړله او دا اول نه قبلوله، بیا راضي سو، بیا یې رضا ظاهره کړله، بیا یې هغه هدیه چې د هغه قبوله کړله. د دغه عربو څه به موږ پوښتنه وکړو چې تا دغه دومره لوی مطلب هغه خرچه چې د هغه تا کوله، هر سړی پوهېږي، خپل مال یې پوهېږي، خپل ګفټ و تحفې یې پوهېږي، خو دومره به درته ووایم چې ته یې مسلمان او هغه د تمام دنیا د مسلمانانو هغه وین زبېښل والا چې دی هغه دی. دا تا په کوم حساب باندې ورکړله؟ دا تا په کوم حساب باندې ورکړله؟ او حال دا دی چې ستا وڅنګ ته عرب دی، هغه د څښلو اوبه نه لري، تا ته اجازه نشته چې ته اوبه ورکې. هغه دوایي نه لري چې د یوې دوایي د لاسه دی مري، ته دومره جرأت نشې کوئ چې خالص دوایي ورکې د ابراهیم علیه السلام د ښار و هغه غریبانو ته، مظلومانو ته، زخمیانو ته، بیچارهګانو ته، جنتیانو ته نشې ورکولی. او دلته راولاړ شوې، تا څه وکړلو؟ تا د یو عرب روپۍ تیاره
دا شخصي د خپل جیبه ته دا ګفت ورکوي. و چاته دې ورکوي؟ د هغه تمام دنیا د مسلمانانو مظلومانو چې کوم هغه وینو زبېښلو والا دی، و هغه ظالم، و هغه درنده، و هغه حیوان، و هغه جهنمی ته تا ورکړلو. د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې څه جواب لرئ؟ ستا دا خبرې د دې خبرې جواب څوک لري؟ اوس دا یو طرف ته مسلمانان دي، بل طرف ته به بیا زه ته یو کافر در وښیم، دا بیل ګیټ چې کوم نومیږي دا راولاړ، دا تقریبا د 9 کالو دی، د 9 دا هغه د 1995 څخه راواخله بیا په د مابینځ کې لږ څه کم دا د دنیا امیر ترین شخصیت اوسېدلی دی. دا په دنیا کې چې 15 امیران کسان، مالداره کسان، هغه چې ډیره دنیا یې درلوده، دا په هغه 15 کسانو کې یو اوسېدلی دی. دا راولاړ سو 100 ارب ډالره، دا د ټولې دنیا خاص کر پولیو راواخله، دا پر دغه پولیو باندې خرڅ کړي دي، پر صحت یې خرڅ کړي دي، پر تعلیم یې خرڅ کړي دي، د خلکو د ژوند د لارې د اسانه کېدو دپاره یې خرڅ کړي 100 ارب ډالره. بیا اوس کې راولاړ سو اعلان یې وکړي، ویل یې ول زما چې څه دنیا ده، په دغه دنیا کې به زه راولاړېږم 99%، 99%، 1% به زه ځان ته پرېږدم، او 99% چې دا به زه څه کوم، دا به زه هدیه کوم، دا به زه عطیه کوم د تمام دنیا د انسانانو دپاره. د دې تعلیم راواخله، د دې صحت راواخله، د دې بیماری راواخله، د دې خوراک راواخله، د دې شاک راواخله. هغه بیل ګیټس علیحده فاونډیشن هغه بنسټ چې کوم بولي دا د جوړ کړي 100 ارب یې خرڅ کړي دي. اوس اعلان وکړي چې پر روان 20 کاله کې تر 2045 پورې به زه راولاړېږم 200 ارب ډالره، دا به زه بیا پر دې دنیا باندې خرڅوم. ولې خرڅوي؟ ولې یوه خبره خو دا ده چې ما ډېر کتابونه وویل، د ډېرو کتابو بعد زه و دې نتیجې ته راورسېدم چې دا دنیا به زه څه کوم، دا به زه پر جهان باندې خرڅوم. موږ کتاب پرېښوی، موږ قلم پرېښوی، نن پر کوم ځای باندې ولاړ یو؟ پر هغه ځای باندې ولاړ یو چې یو جهنمي راځي، زما او ستا د عزت، زما او ستا د بې عزتۍ، زما او ستا د عزت او زما او ستا د ذلت فیصله د ده په لاس کې ده. پوسواس یو طرف ته یو جهنمی را ولاړېږي، څه کوي؟ دا 99% د دنیا چې دا هغه تقسیموي، او دا 99% د دنیا 200 ارب ډالره جوړېږي. دا ولې؟ ول ما کتاب ډېر ووایي، ما کتابونه ډېر وویل. او دویمه خبره دا په دې وجه کوم چې سبا زه مړ یم، خلک دا ونه وایي چې دا سړی ډېر مالداره مړ سو، یا زه په غریبانو کې ځان وژنم چې په غریبانو کې شمار سم. او جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم ویلې ولی الله د غریبۍ ژوند غواړم، په غریبانو کې ژوند غواړم، د غریبۍ مرګ غواړم، او د قیامت په ورځ په غریبانو کې راپورته کېده غواړم. هغه مې مسلمان کلمه گو صحیح سلو تیاره چې دا هغه په گفت کې و چاته ورکوي، و یو ظالم ته ورکوي. بل طرف ته یو کافر را ولاړېږي، دا خپل ټوله دنیا 100 ارب وختي خرڅ کړي دي، 200 ارب پاته دي، وای دا به په دا روان 20 کاله کې زه پر ټول دنیا تقسیموم، که غریبان دي، که وږي دي، که تږي دي، که لڅ دي، که د پولیو سره مخامخ دي، که د صحت سره مطلب د بیماری سره مخامخ دي، دا به زه پر هغو باندې خرڅوم. و ستاسو اندازه وکړئ چې دا څنګه مسله ده او دا څنګه فیصله ده. پوه شواست؟ نو دا شرم چې رالی عربو خو موږ وشرمولو، اسلام یې هم وشرموئ، د اسلام نوم یې ورته تباه او برباد کوي. قطر خو راولاړ سو، تیاره یې ورکړه، امارات والا څوک، دوبۍ والا هغه راولاړ سو، خپلې لوڼې راویستلې، سرونه یې ورلچ کړلو، بس خالي یې سرونه غورځول راغورځول. دا لوی بیا د دې ډېره محافظ زموږ خویندې زموږ لوڼې دي، دا ویښتان یې ورته غورځول، ټرمپ پر د مابینځ کې را روانو. او عجبه دا د ټرمپ ظالم ورته کتلي هم نه دي چې ما تا ته دا خپل عزت تاسې
په لاس کې په لمن کې کښېښوئ دا خو به کم سے کم داد راکوئ چې زبردسته خوندوره شاباش دا دې څونه زورور کار کړی دی دا خپلې لوڼې په لین کې درولې دي لس شل و دیرس دا سرونه ورته غورځوي الله اکبر دا هغه عرب چې محمد رسول الله عربي ولو دا هغه عرب چې ابوبکر صدیق عربي ولو دا هغه عرب چې حضرت عمر فاروق او حضرت عثمان عربي وو دا هغه عرب چې حضرت علي کرم الله وجهه عربي وو دا هغه عرب چې امام حسن او حسین او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دا عربي وو نن عرب دي چې تر ورسېدل اوس د خبره مې سر خلاص الله اکبر انا لله وانا الیه راجعون بیا څه نشي کولی څنګه چې عربي وطن دی هغه وږی دی هغه تږی دی هغه لچ دی هغه دوا نه لري نه اوبه نه خوراک نه چشاک نه لباس نه دوا ورکولی شي ولې بابا یې خوابه دی دا هغه غیرتمن خلک دي دې ته دې طریقې وایست دا طریقې ده بیا څه وکړلو بیا سعودي راولاړ شولو د ټرمپ سره سودا وکړه د اسلحې خریداري وکړله څو کاله مخکې هم بي بي سي راپورټ داسې و چې د برطانیې سه تقریبا د 4 اربو ډالرو اسلحه واخیستله د سعودي د امریکې سه د 6 اربو ډالرو اسلحه چې دغه واخیستله دا یو څو کاله مخکې او د فرانس سه د 3 اربو ډالرو اسلحه واخیستله د دې عربو د چیش لپاره دی واخیستله نن دی ورور هم خور هم بچی هم ښځه هم پلار هم مور هم په وینو سره دی جواب یې کولی شي جواب بیا راولاړ شو په اربو د کربو روپۍ اسلحه یې اوس بیا پر خرڅه کړله پوهېږئ په دې خبره باندې د کربو روپۍ اسلحه پر خرڅه کړله پر عالمي سطح باندې د اسلحه خرڅول ډېر لوی کاروبار دی لوړ کاروبار دی او دلته هغه اصله جوړوي بیا پر دوی خرڅوي یعنې د 18 اربو ډالرو خالي د فرانس څخه چیش واخیسته اصله واخیستله د فرانس راپیل خو په یاد دي د خیر سره ښه مې په یاد دی په چیش رایلاسلو څنګه رایلاسلو موږ که اصله جوړه کړې ده نو هغه ورځ مې بیا در ښکاره کړله چې هر څو غریبان یو هر څو کمزوري یو هر څو د ترقۍ څخه پر شا یو خو هغه مې هم در ښکاره کړه چې تی په ټوله دنیا کې فخر کوئ راپیل مې څنګه پروت ولو دغه سعودي د 18 اربو ډالرو اصله د فرانس څخه واخیستله او د فرانس د اصلي او د جازو دغه حال دی اوس پر یو سړی وایي چې اصلو دشمني کمه ده د چا سره به جنګېږي هغه ورته ویلي دشمن دې په ما ورسېدي دشمن زه در پیدا کوم دشمن دې په ما ورسېدي دشمن زه در پیدا کوم بیا راولاړ شي بیا د ملکو په مابینځ کې څه تنازع راولي څه مشکل و پریشاني راولي بیا جنګ سره ورجوړ کړي بیا د هغه خپل اصله ورباندې ختمه کړي هغه یې ورباندې ختمه کړي بیا راشي دریم راشي چې وکړي روغه ور وکړي چې روغه ور وکړه بیا د سره نور اصله ورباندې خرڅوي ښکاره مثال به بل درکړم زموږ ګلستان خو در معلومیږي زما د پلارو د نیکه وطن دا یادی دا وطن لره ورسه چیش غواړي راکټ غواړي ثقیل غواړي میزایل غواړي توپنچه غواړي کلاشینکوف غواړي هر شی چې غواړي هغه وتا ته درسیږي منګرعا اوبه نسته ډوډۍ نسته دوا نسته قلم نسته صحت نسته اسپیټال یو شی نسته یو دغه شی چې دی پاکستان بیا ولاړ شو وزیرستان لره هر څه پکې ختم دي نسته یو اصله چې دغه پیدا کی دا چاره وړي دلته دا کاروبار څوک سره جوړوي پر لوړ سطح خو درته ویل چې هغه خلک دي پر کښته سطح بیا خپل خلک لري د دوه ورونو په مابینځ کې جنګ راشي دی وسره مې پر ټلیفون خبره وکړي اصله دې په کار ده څو غواړي څو ثقیلانو راکټان غواړي هغه وایي دونه وایي د رسوانګ هم زما کار دی بیا د بل ورور سره دی بل تجار بل ورور ټلیفون وکړي دا کوم اصله بیا وایي خلک درکم وایي په جنګ کې زه د یوې ورځې شل زره څه غواړم بیا په له وکوټې تباه برباد در په در وطن خاورې کورونه مسجدان اسکولونه اسپیټالونه در په در څه کیسه ده وایي د دوو قومو په مابینځ کې جنګ روان دی دا جنګ چا جوړ کړي دا اسلحه چا ورکړله د کومه ځایه راله دا دغه ظالمان دي بیا چې دا ملکانو خانان وژوندي یاست بیا چې مړه سي بیا ستاسې تاریخ لیکل کېږي چې د چا سې اسلحه واخیسته په څو یې واخیستله روپۍ چا ورکړې او بیا یې څنګه وجنګول ستا به په مردارو اوبو به ستا تاریخ لیکل کېږي
په توره تیاره کې به ستا تاریخ لیکل کېږي که تا وتلی یاست یو ماسټه در باندې خرڅوي بل هم در باندې خرڅوي یو هم ځان ته ملک و خان و سردار وایي بل هم وایي بیا اسلحې سره رانیسي د چا په پیسو د قوم د رعایاو په پیسو بیا پله وجنګوي د ده زوی په کراچي او په اسلام آباد یا بټ آباد کې سبق وایي د ده زوی په هغه ترکیه کې اوسېږي په فرانس او په دوبۍ کې اوسېږي د بل زامن ته بیا چانټې وراغوستې دي بیا وایي د املایانو حق خبره نه کوي حق خبره به ستا عمره پلار ته لا کوم پوه شوې ما تا سره خبرې په ذل جلال دې مې قسم یې دا زما خبرې ستا دغه ځای یې مني خو دا ځای یې نسي منلی او اوس کې اسلام آباد ته تللی ما ته چا ویل مولوي صاحب په موبایل کې ډېر ښه خوند کوي دلته چې کښېنه دونه سختې خبرې کوي مال و زه داسې یم لکه تریخ کباب نه دی هم به خوند در کوي به دې پز رایلی زه هغه سړی یم موږ ډېر ښه سره خبر یو وطن مې تباه کوي د وطن عزت مې تباه کوي خاوره مې تباه کړله او بیا پر پنجاب لګېږي پنجاب داسې زموږ سره ظلم کړی دی پنجاب په سره قلم ورسره و په ګرد پنجاب کې ورسه یو کلاشینکوف نه پیدا کولی ستا د ملا په کور کې هم کلاشینکوف پیدا کېږي که ته وایې چې اصله خو د مسلمان زیور دی هغه یې دغه مسلمان نه دی ښوولی په دغه اصله تا خپل ورور وژلی دی دا خپله خور دې کونډه کړې ده دا خپله ورېره دی یتیمه کړې ده دا هغه اصله نه ده دا د جهنم پر لاره روانه اسلحه ده الله پاک ته موږ ته وساتي الله پاک ته موږ ته وساتي الله دې مسلمانانو ته بری ورکړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وکړي الله دې پر دې تور مستمر راکړي چې موږ مرو دا وایو لا اله الا الله محمد رسول